سلامونه جوړ په خیر ټولو ملګرو ته پښتون یار افیشل پیج په راتګ هرکلی وایو. دا زموږ ملګری واجد پښتون یار راغلی دی او ډېر یو ښکلی خوندور ماحول ته راوستی یو. دا وخت دا مهال موږ چې کوم دی د حاجي بابا په خوړ کې ناست یو. تېر چاپېر بیخي شینکۍ دی، ډېر ښه موسم دی، بیخي داسې موسم دی چې بدن کې وینه په جذبو کېږي. او هم په دې ماحول سره په کتو باندې ما ته همدرد یوسفزی دا شعر را یادېږي چې په دې ښکلې فضا کې چې هم مینه چې هم حسن شته هم مینه، رباب چې دلته کېدی نو په خپله به تنګېږي. هم د واجد صاحب او د زما په څنګ ناست ملګری شهزاد خان په خوښه باندې دا د ابرارغر څو شعرونه تاسو ته ډالۍ چې د غېږې نه مې والوتې په پر د بانګ سره، د غېږې نه مې والوتې په پر د بانګ سره، لمبو د شوګیرو او انتظار وښلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار، په ما پسې به نه ډبوې ور د بانګ سره، او مین ترې خبر دي نامین ترې خبر، مین ترې خبر دي نامین ترې خبر، یو څو ټکي سیوا دي د سحر د بانګ سره، او زما د مسلو در سره نشته هېڅ علاج، زما د مسلو در سره نشته هېڅ علاج، بس راشي راته کښېنې په منبر د بانګ سره، او ته لاړې نو خوند لاړو د ښکلي ښکلي ماښام، ته لاړې نو خوند لاړو د ښکلي ښکلي ماښام، راپورې کړمه ور مازدیګر د بانګ سره، او هم تا راته خوړلی و په دې باندې قسم، هم تا راته خوړلی و په دې باندې قسم، دا زړه چې مې خوږېږي اوس اکثر د بانګ سره، دا دومره انتظار او دومره لږ ونته وصال، دا دومره انتظار او دومره لږ ونته وصال، را پرېوتو په سر باندې مې غر د بانګ سره.